سلامونه احترامات د شاه کمپیوټر سنټر فیسبوک پیج لیدونکو ته د دې کې ټول لوغو جوړ سي یو ورور د صرافۍ سیستم باره کې پوښتنه کړې وه نو هغه به انشاءالله په 15 ویډیوګانو کې درته جوړوم خو شرط اول دا دی چې دا به تاسو سره زموږ د یوټیوب چینل نه شیر کیږي دا یوټیوب چینل باید ډېر ملګرو سره تاسو شیر کړئ چې تر هغې د دې 10,000 سبسکرایبره پوره شي تر هغې بس دا سیستم انشاءالله مکمل هم کومه چې څومره شیر کولی شئ شیر یې کوئ خاص کر صرافانو دپاره دا یو ښه سیسټم دی ډېر ګټور او دا ویډیو باید ویوز هم ډېر ولري نن مې یو برخه پکې دا راوستې لکه هره ورځ چې تاسو ته صرافۍ ته څوک راځي مثال خارجي پیسې ورسره دي هغه بدلی چشته داخلي پیسو ته لکه خارجي پیسې دلته زه لیکمه صحیح شو مثال څوک ډالر راوړي څوک یورو راوړي هر څه راوړي هغه خپل قیمت لري ته دلته تاریخ لیکه بیا دلته اسم ولیکه خارجي پیسې یعنې ډالر راوړه چې شی تا ته راوړلو خارجي پیسې به دلته ولیکې مثال فکر وکړئ دلته څه دی ډالر دی صحیح شو ډالر د ډالر قیمت څو دی مثال په توره دلته یې قیمت ولیکه فکر وکړه 8.5 دی خو څومره ډالر راوړه 1.5 سل چې 1.5 سل کې ډایرکټ دلته وښیي چې دومره افغانۍ دې نه جوړېږي نو دې دپاره اول تاسو به داسې یو سیسټم جوړ کړئ تاریخ به واچوئ د کس نوم لیکئ که نه لیکئ مثال ما ولیکو احمد راوړلی ډالر راوړلی 150 ډالر دي دې نه څو افغانۍ جوړېږي نو ګوره سمپل ساده طریقه ده مساوي مقدار به ضرب کړئ د قیمت سره انټر نو 100 ډالر ته جوړېږي همداسې 1,10,200 همداسې بل کس راغو مثال په توره مثال لیکو فیصل دې چې شی راوړلو مثال په توره دې پاونډ راوړه پاونډ یې در سره دی مثال راوړی پاونډ مثال په 15,000 دی 100 پاونډ دي 200 ډایرکټ ورته وښیي 15,000 بل کس همداسې مثال په توره چې شی راوړلو نظیر دی مثال دې راوړلو ریال 100 ریال دي مثال 1000 ریال دي یو ریال 20 روپۍ کېږي انټر که 100 روپۍ شوی 20 سره همداسې کری شي څومره څو چې درته کومه پیسه راوړي دلته یې رسوه مثال دلته زه لیکو فکر وکړئ ومې لیکلو جمشید مثال څه درته راوړلو بیا ډالر راوړل ته ولیکه ډالر څومره یې راوړه مثال 8.5 کې دی څومره یې راوړه 200 ګوره 14,600 نو چې هره ورځ په همدې ورځ څومره پیسې چې راوړي دلته یې رسوه شیټ ته به نوم ورکړئ د کمې ورځې فکر وکړئ نن زموږ یکشنبه ده دلته به ولیکئ یکشنبه یا تاریخ ووایه تاریخ ټول نه ښه راځي یکشنبه ورکړئ ورته تاریخ ذکر کړه چې دا کوم تاریخ نن دی هغه تاریخ دلته ذکر کړه مثال 2019 د 10مې اوس دلته تا ته وایي ښه څومره افغانۍ د نن خلکو ته ورکړي مجموعه یې کړه نن د صرافۍ نه څومره افغانۍ وتې دلته باید مجموعه هم شي که نه نو تا چې څومره دلته روزنامچه کې رسولي دي ته به اوس دلته مجموعه راوباسې مساوي سم که اوس شروع که مجموعه داسې د مجموعه به انتخاب کړې که اوس به بند کړې انټر نن د صرافۍ نه څومره افغانۍ وتي 58,800 اوس که دلته راشم بیا مثال یې انټري وکړم مثال ولیکمه بلال شو د مثال ډالر راوړه 8.5 کې دی صحیح شو 800 ډالر مثال یا 300 یې راوړه ګوره څو شو 20,400 همداسې چې هر څوک څومره پیسې راوړي خارجي دلته به خپله ته قیمت لیکه او مقدار لیکه خپله به یې مجموعه راوباسي 100 روپۍ د صرافۍ نه وتي دي 9,200 که سبا تا نه داسې پوښتنه وشي ښه معلوم که ډالر نن څومره تلي راغلي موږ ته پاونډ څومره راغلي ریال څومره راغلي همداسې یورو څومره راغلي دا اوس معلوم که نو دا به انشاءالله درته په بله ویډیو کې ښیم چې داسې به تاسو څنګه معلوموئ چې نن مثال اوس تا دلته خارجي پیسې تا ته راغلي دي تا ته معلوم که څومره ډالر نن راغلي دي صرافۍ ته څومره پاونډ څومره ریال او څومره یورو نو هغه به درته انشاءالله په بله ویډیو کې ښیم نو دا ویډیو شیر کړئ لایک یې کړئ نور ښه وخت خدای پامان